السلام علیکم ورګرو به سیټ چې تاسو ته کوم د ویډیو ښکاري جنانه د تصویر د ویډیو دا ته موږ پلی کوو. دا د یو مدرسې ماشوم دی، دې سره د مدرسې یو قاري صاحب یو مولا دی چې ورسره زنا کړې. راځئ ویډیو سره پوره شیر کړو، ویډیو ضرور وګورئ. زموږ دا چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته ملوي. نو راځئ ځو موږ د ویډیو طرف ته. ویډیو نه بعد موږ خپلې یو څو خبرې کوو. دا زه علم کوم په دویمه درجه کې یم، مدرسې کې د شپې او د ورځې اوسم. نو زموږ د قاري صاحب زوی دی، هغه به ماته اوازونه کول. زه نه ورتلم. په دغه ورځ باندې ما خپلې نمبرې کتې د پوزیشن. زه کور ته لاړم چې هلته ده ماته اواز وکړو، زه ورنه رالم. زه بیا بره وختم. چې زه بره وختم، دی ما پسې بره راغی او کمرې ته یې راښکلم او لاسونه یې راله وتړل. زه یې رونیولم، بس هلته په بسترو یې سملولمه او غلط کار یې راسره وکړو. د نه بعد بیا ما چغې والې، نو زما ملګرې او یو خور مې ده، هغه راپسې راوختې بره. نو زه بیا لاړم وتښتېدم د هغه نه، کوز شوم بیا لاندې. د قاري صاحب نوم سیدالرحمن دی او ما خو هلته نه وې، خو چې زه کور ته رالم د امې تپوس له، نو زما بلې خور دا خبره مې خور ته وکړه. نو بیا دی نه پس دوستانو یقینا چې ویډیو تاسو کته، دغه ماشومه د مدرسې ماشومه ده چې دې سره د مدرسې کوم قاري صاحب چې دی، کوم مولا دی، هغه زوی ورسره زنا کړی په زور زبردستۍ سره. کار خو یې ښه نه دی کړی. ویډیو تاسو هم کته، نور ویډیو تاسو واورېده. موږ نه هم دا په کار دی که چېرې زموږ د کور خویندې میندې وي، که ماشومانان وي مدرسې ته ساتونو چې زموږ د نظر د لاندې وي، یا په داسې ټایم کې نه پرېږدو چې هغې مدرسه کې څوک وي نه، یا د حفاظت لپاره څوک نه وي، چې په پوره ذمهوارۍ باندې موږ ورکړو. نن سبا له داسې قسمه مسلې ورته نه راځي. نو دغه ویډیو وه خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل کې چا نه سبسکرایب کړی، نو ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. والسلام.